ولسمشر غنی پاکستان ته څه خوسه دی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د مطلب له شریکېدو وړاندې زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي پاکستان لا هم د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی او د سولې په پروسه کې جدي همکاري نه ده کړې. ارګ ماڼۍ دا خبره پرون ماښام د ولسمشر غنی په حواله په ټویټر باندې خپره کړې او زیاته کړې ده چې طالبان د پاکستان ملاتړ ونه لري دوام نشي کولای. بیان له مخې ښاغلي غنی په ارګ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د چین له ځانګړي استازي ډینګ شیچون سره په کتنه کې دا خبره کړې. غنی د کابل تر خونړیو برید یو ورځ وروسته چې پکې نږدې 2,500 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې که طالبان بریدونو ته دوام ورکړي د سولې لاره به لا پسې وړه کړي. د ارګ د بیان له مخې د ټینګ ځانګړی استازی ښاغلي شیچون ویلي چې هیواد یې هیلهمند دی چې طالبان د افغان حکومت سره خبرې پیل او وربند وکړي. پاکستان تازه د ولسمشر غنی د دغو نیوکو په جواب کې څه نه دي ویلي خو مخکې ویلي و چې د افغان سولې لپاره د اسانچاري په توګه جدي رول ادا کوي. تاسو د دغه موضوع په حق څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو په پاکه مهربانه خدای سپارم. د الله په امان.